خان بابا، تاسو تیر روز یو ټویټ کړو په هغه کې تاسو د پښتون روزنتون ټکی استعمال کړو. دا پښتون روزنتون څه شی دی؟ لږ واضح کړئ راته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پښتون روزنتون د سدا چې څنګه د دې کار د پاره ستاسو د روزنې د پاره زما روزنه زما نیکه او دغه ملګرو کړی ده. دغه شان ما غوښتل چې د پښتون قوم د بیل وجود د بقا، یووالي، امن، پرمختګ د پاره د پښتون قوم د پښتني خاورې د تړون د پاره زه ستاسو غونډه کې د ملګرو دغه کوم روزنه وکم. او دا زمونږ د خپلواک پښتونستان مرکز چې دی نو دا په وړه سطح باندې یو پښتون روزنتون دی. اوس زه غواړم چې دا په غټه سطح په لویه سطح باندې شي. یو داسې پښتون روزنتون چې د هر قبیله، د هر پښتني سیمې چرته چې پښتانه دي چې هغوی که خپل بچي یا په خپل هلته راتلل غواړي، 2-3 میاشتې هلته تېرول غواړي، او د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ د پښتني خاورې د پښتون قوم د تړون لپاره د یو بل سره هغه ملګرتیا، د یو بل سره تړون، د یو بل نه زده کړه کول غواړي، نو دغه د پاره د یو پښتون روزنتون پکار دی. زما یقین دی ان شاء الله چې په دې لوی ولکه خو موجود دی، دا خو روان دی که خیری، خو په دې لوی روزنتون چرته به چې که خیری د مشرانو کورونه وي، یو ماډل سټي ټایپ دغه په پکاري دی د پاره چې آلته کې پښتون چې دی پښتانه واپس پښتانه شي، پښتانه د خپل هر څه خبر وي، د خپل د یو بل سره تړلی وي، د تړون چل زده کی، د روزنې چل زده کی، چې هغه هر شرط وي کنه چې په هر شوبه کې وي، په هر پارټي کې وي، په هر ټولنه کې وي، په هر قبیله کې وي، په هر ځای کې چې وي، په هر سیمه کې چې وي، هغه چې د قوم د خېګړې د پاره لګیاوي، د خاورې د خېګړې د پاره لګیاوي. نو زما اراده خو ده او ان شاء الله چې تاسو هم زما ملګرتیا کوئ، الله تعالی نو مرسته غواړو. دې کې به چې دی نو عام پښتانه او په خاصه توګه د شتمن پښتانه چې دی د دوی به ډېره مرسته پکار وي، د دوی به ډېره ملګرتیا پکار وي. نو امید درم ده چې دا یو اراده به چې دی نو هغه عملی ګام ته دغه شي. وړوکې سطح خو دا روان دی، د 14 کالو ده. ستاسو دا روزنه چې وشوه نو دا هم په دغه روزنتون په دې سوچ باندې وشوه. زما چې کوم زما نیکه او دغه ملګرو چې زما کوم روزنه کړې وه، ما هغه تاسو ته درکړه. زه غواړم چې یاره په دې قوم کې کم ډېر په زرګونو داسې پښتنو روزنه وشي چې هغه بیا په خوشا کې د خپلو خلکو د دې روزنه کوي، د دې قوم او د دې خاورې تړون سبب جوړ شي، د یووالي، امن او پرمختګ سبب جوړ شي، او بلکې دا یو سلسله روانه وي. نو په غټه سطح باندې د پاره دغه پکاري مالی مرسته پکاري، نور دغه جانی مرسته پکاري چې په دې کې مشران په پکاري چال د کې ستوګ نو کی. نو دې سیستم ډېر لوی دغه ورکول غواړي. دا د سید وړو کی خبره نه ده، د زړه په وینو بکیږي دا کار. او زما امید ده چې څنګه چې دا وشو که خیری ستاسو دا روزنه وشو، نو زما یقین دی چې هر کال به د ډیرو خلکو چې د ډیرو پښتنو ځوانانو دغه چې د روزنه بکیږي، هلته کې به پښتانه راځي، هلته به کینی پاسي، د یو بل د حالاتو نه خبرېږي، د یو بل سره به دغه کوي. دا به کوشش کوو چې یاره خوشا لسه تجربه زیوي هغه کې چې دی نو دا میلمنو زیوي، دعایي کې د چې دی نو دغه زیوي، د هلته کې چې کوم ستوګ نه کوي، کوم مشران دي، کوم دغه دي که نه، غواړم چې په هغې کې څومره هم چې دغه دي چې مشران دي چې هغوی ته موږ ځای ورکړو چې یاره خیر دی کله کله راځه، خو هلته راځه چې تا سره خلک کیني پاسي او یو قسم لا تا سره لیدل کېږي، دغه کېږي، او ته د هغې روزنه کې په هغه روزنه کې په کار راځي. نو کوشش به دا وي
چې د سي لګ وړکې زیوی خو چې خامخا یو تکړه مبارز ته پای کې زی ور کړی کیږي چې دا دغه د کورنۍ او دغه وی ځکه چې هغه لازم ده چې دغه نه خپل بچوم سز د کړی وي کنه نو زه غواړم چې د سي زیوی چې پای کې د هر د سي د پاټۍ یا د قبيلي یا د غني بلکې د هر آی کې چې چرته یو خو مبارز دی چې موږ هغه ته دغه ور کو چیرې دی کې ستا برخه ده ستا دغه دی او تر آزاد دلته کې د پښتنو په روزنه کې د پښتون قوم په روزنه کې چې دینو برخه واخله نو زما خو دغه پښتون روزنتون نه دغه دی او شتمن پښتانه چې دینو دا په دې کې ډیر زیات د دینه مکار استل غواړي امید دربه دي چې دوی په دې سوچ پوه شي او موږ سره به لاسو کې خیری الله مخاطر